إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت بیان روانو، داغه د ژوند حالات بیانېدو چې څنګه دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دین دپاره او زموږ دپاره دا سختی تیری کړې وي، او دا ټولې دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی دا انسانان او دا پیریان د جهنم نه بچ کی او دوی جنت ته ننوځي. دا ټول کوششو زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دا سختی او دا هر څه همدغې دپاره تیرې کړي دي. او وفا بیا دا ده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، د احسان بدله احسان دی چې هغه زموږ دپاره دومره سختې تیرې کړي دي، نو بیا په بدل کې پکار ده چې موږ د هغه په لار او د هغه په نقش قدم روان شو او د هغه د سیرت زده کړو او بیان یې کړو او یاد یې کړو. دا بیا د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وفا ده. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د هغه د سیرت یاد کړو، زده یې کړو او بیان یې کړو، عمل پرې وکړو. اخرنی خبره د خندق د غزا په باره کې روانه وه. د خندق غزا یا غزوه احزاب دا دوه نومونه دي. تفصیل په خپل ځای کې شی و چې ولې ورته دا نومونه ویله کېږي. 5 کال واقعه وه. اسباب د دې جنګ هغه بیان شوي چې بعض یهود مکې ته تلي او مشرکان قریش او نور قبیلې د مسلمانانو په خلاف راجمع کړي. 10,000 کسانو په مدینه باندې د حملې اراده وه. الله سبحانه وتعالی د دې خبرې نه خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو طریقه باندې خبر کو. د مدینې د بهر نه خبر راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، خپل ځای کې موږ ټول وضاحت کړه. بیا مشوره د خندق او د کندې ورکړې شوه د سلمان فارسی رضی الله عنه د طرف نه. نو کنده وکنستې شوه، په هغې کې چې کومه لوږه او کومه سخته په مسلمانانو باندې راغلې وه، د هغې تذکره او د هغې باره کې بحث شوی. بیا بعض معجزې راښکاره شوې وې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د هغه معجزو بیان هم شوی. بیا هغه حالات بیان شوي چې ډېر سخت حالات وو. کله چې دا 10,000 فوج په مدینه باندې راغی، نو په مؤمنانو باندې دا ډېره سخته راغلې وه. موږ دا خبره هم ذکر کړې وه چې دا جنګ یو د اعصابو یو جنګ و، داسې جنګ نه و چې فریقین یو بل ته مخامخ و. نه، دوی د خندق نه دی خو هغوی اخوا او یو بل یې په غشو باندې ویشتو. جنگ په دغې باندې روانو په غشو. تقریبا څه د پاسه 20 شپې دا جنگ او دا حصار روانو چې چپ چاپیره د دې خندق نه چې د مشرکان تاو شوي. په دغه منځ کې یو بله سخته په مؤمنانو باندې راله، او هغه دا خبره تاسو ته معلومه ده چې په یهودو کې دا عادت ته پوخانه دی چې دوی لوزونه ماتوي. دا یو دروغجن او خیانتګر قوم دی او د اوسه پورې دغه شان دی. اوس هم د دوی تاریخ دقه دی. په مدینه کې به 3 قبیلې اوسېدې، بنو نضیر او بنو قیرضا
بنو قریظه او بنو قینقاع. یهود بنو قینقاع دا او قصه ختمه شوې وه، موږ دا واقعه بیان کړې وه. یهود بني نظیر د هغوی قسم ختمه شوې وه. پاتې کومه قبیله وه؟ پاتې کومه قبیله شو؟ بنو قریظه. د یهود د بنو قریظه دوی پاتې وو په مدینه کې. خو هلته خو یهودو دا عهد شی او لوز شی او د مسلمانانو سره که چېرته چا په مدینه باندې حمله وکړه نو تاسو به د مسلمانانو مرسته کوئ او تاسو به د مسلمانانو د لښکر ملګري یئ. دا لوز شی او د عهد شی. د بهر نه خو مدینه راګیره وه، یهود خو دننه وو. ابو سفیان ابن حرب دا سوچ کو چې راشه د دې بنو قریظه نه فایده اخلو. نو حیی ابن اخطب یهودي ته وی ته لاړ شه په بنو قریظه پسې او هغو ته دا ووایه چې د خپل لوز مات کوي، کوم لوز چې ستاسو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره منځ کې شوی دی. حیی ابن اخطب راووتو، دی خو راغلی و د مخکې نه د مشرکانو سره. راغی په کعب ابن اسد القرظي پسې. دا د قریظه د بنو قریظه مشر و، د کعب ابن اسد. نو څنګه چې کعب دی ولیدو چې حیی ابن اخطب را روان دی، نو په ځان پسې د خپلې قلا هغه دروازه بنده کړه او انکار یې وکړو، وایي زه د حیی سره ملاقات نه کوم. هغه ډېر کوشش وکړو، حیی ورته دا ور وهو ویحک یا کعب، تباشي کعب افتح لي دا ور کوله وکمات. هغه ورته وایي انک امرؤ مشؤوم، سپېره غونته کې سړی، بیا به دې څه ګډه وډه خبره راوړي، پیژندوی. او انی قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بیني وبینه. او ما خو لوز کړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ په منځ کې یو معاهده شوې ده او دغه معاهده ګوره زه ماتولی نه شم. ولم ار منه الا وفاء وصدقا. او د مؤمنانو د طرف نه خو موږ وفاداري لیدلې ده، هغوی خپل لوز باندې پوره ولاړ دي. بیا ورته هغه وویل کعب ورکوله که زه در سره خبره کوم بس مختصر خبره ده بیا ځم. هغه یې ورنه کوله. کعب پې پوه چې د بیا څه د شر خبره راوړې ده، ور یې ورته نه کوله. نو هغه ورته بیا ووایي د بهر نه ورته اواز وکړو، چغه یې ورته وویله، وی والله ما اغلقت الحصن دوني الا تخوفك من ان آكل من جشيشتك. خاوی پوه شومه بخیله ته د دې د لاسه ماته ور نه کوله چې زه به ستا په کور کې ډوډۍ وخورم، را ګرمه وي. اوس د ډوډۍ د یېرې نه وي ته چې دی نو ماته ور نه کولی. دا خبره چې کعب واورېده ور یې ورته کوله وکړو. ورته وی یا کعب چې څنګه یې ور کوله وکړو، جئتک بعز الدهر وببحر طام. د زماني عزت مې دله راوړی دی او داسې دریاب مې راوستی دی چې دا چپې سمې دي چې د غرونو په شان دي. جئتک بقریش علی قادتها وسادتها. قریش مې راوستی دی، پوره قریش سره د مشرانو. وبغطفان على قادتها وسادتها. غطفان په شان قبیله مې دله راوستی ده سره د مشرانو او کشرانو. وقد عاهدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. او هغوی ما سره لوز کړی چې موږ به د هغه وخته پورې د دې ځای نه واپس نه ځو چې څو پورې موږ محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري ختم کړي نه. څه نه یېرېږي، ما د پسې دریاب راوستی، دریاب چې د هغې غټې غټې چپې دي. هغه ورته حیی ته وي کعب ورته وی جئتنی والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. وی د زمانی ذلت تی راوړی دی، وی ته ماته چې ما عزت راوړی او ته وی چې ما دریاب راوستی دی د هغې غټې غټې چپې دي.
هغه وریځې دي راوستي دي چې هغې کې باران نشته خو هسې ګړزېږي او خلک وایي که نه وایي چې ګړزېږي او شور ډېر کوي نو دا وریږي نه هسې ګړزه به د اسمان کې جوړي او په کوم ورځ چې دا ګړزه ډېره او برېښنا ډېره نو باران کی نه کېږي هسې د جاخدې وې راوستې ده ما پرېږدوئ ما په محمد صلی الله علیه وسلم کې وفا لیدلې ده ما اکرهنا علی دین ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شیئا نه زمونږ نه چې ته مالونه اخیستي دي نه موږ باندې زور زبردستي کړې دی چې تاسو دې دین ته راوړئ او ته د تبعي طرف ته ما راکاږي بیا عمرو بن سعدي القرظي دم بنو قریظه کې مشر سړی و هغه هم بیا خبرې وکړې او یهودو ته یې وویې تاسو ګورئ د مسلمانانو سره معاهده کړې ده الا تخونوه ولا تنصروا علیه عدوا معاهده په دې کړې ده د دې محمد صلی الله علیه وسلم سره چې موږ به تاسو سره خیانت نه کوو او په تاسو چې دشمن راځي موږ به د هغه دشمن مقابله کوو په مدینه چې څوک حمله کوي موږ به د هغوی خلاف ولاړ یو نو دا لوز مات نه کوي ګوره خو حویې ابن اخطب لګیا او دا کعب ته دا خبرې کولې کله د یو طرفه کله د بل طرف هغه ورته بیا دا ووایي چې کله پورې ډېر نښته و دې کعب ورته دا ووایي بیا صحیح ده خو ماله به لوز راکړې هغه وایي څه لوز وی لوز دا دی که قریش او غطفان او دا خلک واپس لاړو او دا پیغمبر او د ده دا ملګري ختم نه کړو نو بیا به تم زمونږ سره یې او چې کوم مصیبت به موږ ټول راځي هغه به په تا باندې وي هغه وایي صحیح ده زه ستاسو ملګری یم تاسو سره به یم اوس کعب بن اسد بیا اعلان وکړو چې زمونږ او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې کوم لوز و هغه موږ مات کړی او بیا پاڅېدو بنو قریظه کې بعض کسان پاڅېدو او کومه صحیفه په کومه پاڼه کې چې هغه لوز لیکلی شوی و او د هغې تفصیل ما تاسو ته کړی و کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی نو لیکل شوي و هغې کې څه خبرې لیکلی شوي ما په خپل ځای کې تفصیل کړی نو هغه پاڼې وشلولې هغې غوزارې کړې او اعلان یې وکړو چې موږ هم د دې خلکو ملګري یو کوم چې د بهر نه راغلي دي او موږ به هم د مسلمانانو په مقابله کې ولاړ یو ښه دلته فایده که یو سړی وایي چې تا وایي چې یهود همیشه غدر او خیانت کوي نو په اوله کې کعب څومره ښایسته خبرې وکړي چې موږ دا لوز نشو ماتولی ماتولی چې دا ښه خلک دي نه دوی چې یریدو او دا خبره چې کوله چې موږ لوز او عهد نه ماتو نو دا د دې یرې نه چې یره د دې نورو یهودو سره چې کوم کار شوی دی د مسلمانانو به موږ سره هم دغه وکړي یریدو نور دا نه چې دا د هغوی یعنې ښه صفت دی چې لوز یې نه ماتو لوز ماتولو ته خو دوی په زړه کې پرته وه خو موقع نه برابرېده یریدو دلته چې بس دا حویی راغی او هغه ته خبرې وکړې هغه لوز یې مات کړو نو کله چې د دوی دا خبره ختمه شوه او لوز یې مات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره په څه طریقه ورسېده په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما د زبیر بن عوام رضی الله عنه زوی او د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها زوی ډېر اوچت خاندان دی د دې صحابي دی او پلار صحابي دی زبیر بن العوام رضی الله عنه اوچت صحابي دی په هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیری ورته په دنیا کې شی و او د هغه زوی دی مورې اسماء رضی الله عنها هغه هم په صحابیاتو کې ده د ابوبکر صدیق لور نیکې ابوبکر صدیق هغه هم چې دی نه صحابي دی او بیا د ترور عائشه رضی الله عنها ترور یې دغه او بیا د ترور واده ده
د ترور خاونی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. ډیر اوچت انسان، ډیر اوچت صحابي او صحابي زوی. او زبیر ابن العوام رضی الله عنه هغه صحابي دی چې هغه مشهور په سخت جنگ باندې او په طاقت او په زور سره او ډیر دنګ انسان. بلکې بعض سیرتونو کې دې سره راځي چې په اس باندې به سور شنو خپې به بزمکه باندې لګېدې او د هغه ډېر سخت تربیت شوی نو بیا د خپل بچي تربیت هم دقه شان کړی او د ده د مور اسما رضی الله عنها ډېر سخت تربیت یې ده کړی. ځان سره به ځنګل ته بوتو هلته به یې پرېښودو به ترې راغله. ولې وایي چې دی تکړه شي او سړی ترې جوړ شي. او موږ نن سبا خپل بچو چې بیټک ته راوځي بهر ته نو بس پسې شي وولو څه دننه ځغله بوځې دننه نو هغه ټول عمر له د مور او د خویندو سره ناستي. نو اولنی کار ده وکړي چې کله زلمی شي نو په دې ږیره باندې بلیډ راکاږي ځکه چې هغلته چې هغه چا سره ناسته خو د هغو ږیرې وي نه وي ږیرې. بیا د هغې نه بعد د دې زنانو په شان چلونه شروع کړي. ماشوم د وړوکوالي نه پرېږده چې کښېني تا سره او پرېږده چې دې سړو په دې منځ کې ناستي سړیتوب به یې زده کړي. بل د سړو دې مخونو ته ګوري چې د دوی دا مخ څنګه دی څنګه نه دی. ماشوم چې ته د څنګه کسانو سره کښېنې دغه شان تربیت اخلي. زما زوی دی کوم دویم نمبر زوی چې د هغه کښېني پاسي زموږ د دې ملګرو سره او زما سره په دې مجلس کې مخکې ورځو کې ما ته وي ماله ږیره واله وایي دغه شان یې ما ته وي ما سره کټ کې پروت و زما په دې ږیره داسې لاس و وایي ماله داسې ږیره واله. هغه خوا او شا کښېني چې د دې سړو ږیرې دي او د زما نشتې دا څه قصه ده نه چې هغه ته ټول عمر له د خویندو سره کښېنې او د مور سره ناست وي بیا هغه مور ته لاړ شي مور په شاني بیا نو دوی به د خپل بچي عربو د پوخا عادت و چې ماشوم به کلي ته بانډې ته ولېږو هلته به یو زنانه له ورکو چې تا سره به پیس کې وي به هلته به سخت شو تکړه به شو. نو د عبدالله ابن زبیر پلار خو د ده څوک و زبیر ابن عوام ما سره ټیم نشتی دا خبره برانه په ځي پاتې او د ده سیرت ما بیان کړی دی وایي ورئ سیرت د زبیر ابن العوام رضی الله عنه ما مکمل بیان کړی دی الحمدلله. ناشنا مجاهد او ناشنا انسان او دا زویم به د دې پلار په شان ځکه یو سیرت کې راځي چې کله عمر ابن الخطاب رضی الله عنه به په لاره تېرېدو دې وړو به منډې کړې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر نرم سړی و هغه چې په لاره تېرېدو نو دې ماشومانانو ورپسې را منډې کړې ابوله به یې سر لاس راښ کړو ډېر نرم سړی و. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سخت سړی و هم داسې سخت نه و چې په دې مسلمانانو سخت و خو بس په دې مشهور شوی او بس دې وړو به ترې منډې کړي هغې پیر په لاره باندې تېرېدو دې وړو لوبې کولې ټولو منډې کړي صرف دی پاتې شو عبدالله بن زبیر رضی الله عنه. نو هغه پسې راغی وایي زویه ته لا نړې دې ټولو منډې کړې هغه ورته ویې امیر المؤمنین نه مې څه ګناه کړې دی چې تا نه وتښتم او نه دا لاره تنګه ده چې تا ته لاره پرېږدمه ازاده لار ده زه پې هغه وله په سر راس راښ که وویې بلکل د خپل پلار په شان دی څنګه چې پلار و دغه شان دا زوی دی. عبدالله بن زبیر خو په دې وخت کې ډېر وړوکی و وایي چې كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء دغه ورځ باندې وي د جنګ د ورځ چې وه نو زه او عمر ابن ابي سلمه موږ د زنانو سره ناستو د زنانو سره په کورونو کې تاسو ته مو چې زنانه په کورونو کې ناستې وي او ماشومانان بوډاګان بیماران او یو بل فریق کور کې ناستو منافقان
دم د زنانو سره اخوا دیخوا کی کوم ځای کې زنانې هلته منافقان ښکاري. نو دی وایي چې فنظرت فاذا انا بالزبیر على فرسی، چې مو کې زما د پلار په اس باندې ناست زبیر رضی الله عنه د بنو قریظه یهودو طرف ته داسې دوه درې پیرې لاړ راغی. وی کله چې بیا زه واپس شوم ما ورته وایي چې ای پلاره رأیتک تختلف، ما ولې داسې دوه درې پیرې ته لاړ راغلی دی بنو قریظه پسې. وی ما ته وایي چې تا زه لیدلی یم اوس؟ وی ما ورته وایي چې او ما لیدلی وی کان النبي صلی الله علیه وسلم قال من یأتی بني قریظة فیأتینی بخبرهم. دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو چې څوک به لاړ شي بنو قریظه پسې او د هغوی خبر به ماله راوړي چې آیا په رښتیا دوی دا لوز مات کړی دی که څنګه. وی فانطلقت زه لاړمه. بیا چې کله واپس رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې خبر ورکو. وی هغه ما ته وی چې فداک ابي و امي، زما مور پلار دې په تا باندې قرباني. څومره اوچت صحابي شو، څومره اوچت انسان دی چې پیغمبر ورته وی زما مور پلار دې په تا قربان شي. په بل روایت کې راځي دا په صحیحینو کې جابر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې من یأتینا بخبر القوم، د بنو قریظه خبر به مال څوک راوړي؟ زبیر رضی الله عنه وی زه به راوړم. انا وی بیا وی څوک به خبر راوړي؟ زبیر رضی الله عنه وی زه به راوړم. په دریم پیری بیا وی څوک به خبر راوړي؟ هغه ته زه به راوړم یا رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان لکل نبی حواری، د هر پیغمبر یو خاص ملګری الله ول یو خاص انسان ورکړي. و ان حواری الزبیر، او زما خاص ملګری چې دغه د زبیر ابن عوام رضی الله عنه. د خبر راوړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډیر تاکید دپاره سعدان ولیږل، دو سعدان، سعد بن معاذ چې د اوس د قبیلې مشر، او سعد بن عباده چې د خزرج د قبیلې مشر، او د دوی سره عبد الله بن رواحه او خوات بن جبیر رضی الله عنهم اجمعین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وی تاسو ملاړ شئ حتی تنظروا احق ما بلغنا عن هؤلاء القوم ام لا. وګورئ دا خبره رښتیا ده دا کومه چې موږ ته راورسېده. فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا اعرفوا، کدا خبر رښتیا نو ما ته به داسې اشارتن ووایئ زه به پې پوه شم، صفا خبره به نه کوئ د خلکو به مخکې. که هغوی لوز مات کړی نو تاسو به داسې نه چې راشئ او چغې کوئ چې لوز یې مات کړی. دې سره مسلمانان بیا کمزوري کېږي او په هغوی یو یره راځي، خو اشارتن به ما ته خبره وکوئ. وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم، او کنه دا خبره دروغي نو بس بیا راشي او صفا اعلان وکړي خلکو په منځ کې ووایي چې بنو قریظه له موږ سره دي، لوز یې نه دی مات کړی. دوی چې لاړو نو هغوی ورته دغه ځینې وویل لا عهد بیننا وبین محمد ولا عقده، زموږ په منځ کې هېڅ نشتي وایي، نه موږ لوز کړی دی او نه پېژنو دا لوز. نو هغوی رالو واپس په رسول صلی الله علیه وسلم پسې دواړه سعدان وتوی یا رسول الله سلام واچو. بیا وی عضل والقاره، عضل او قاره هغه قبیله دغه قاریانی چې بولی به سره زیاتې کړو. خبیب ابن عدی رضی الله عنه چې شهید کړو، غدری کړو. عضل او قاره و تصریف وی. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه شو چې مطلب دی چې یا رسول الله دې خیانت موږ سره وکړو لکه څنګه چې دې قبیلو کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر ابشروا یا معشر المسلمین، مسلمانانو ستاسو دپاره زیری دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پریوتو او پروتو، ډیر اوږد وخت پروت. نو ملګری هم په سوچ کې شو، په کشمکش کې شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وخت پروت دی او د هغه په زړه باندې غم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر راوچت کو ډېر وخت بعد دی وی ابشروا بفتح الله ونصره، زیری دل در کوم ان شاء الله فتح به ستاسو او کامیابی به ستاسو. بیا په مسلمانانو باندې بله یره راغله
هغه دا یره راله چې دلته موږ شاته زنانه او ماشومانان پرېښودي دي په مدینه کې او موږ دلته مقابلې ته ولاړ یو، نو مخامخ راته اوس دا قوم شو، شاته رابسې یهود شو. نو داسې نه چې ته د یهود لاړ شي او زموږ دې زنانو ته، زموږ دې ماشومانانو ته، دې بوډاګانو ته څه نقصان ونه رسوي. ځکه الله تاسو ته ما تېر شوي درس کې هغه ایتونه ورولي وو که نه، وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. دا زړونه ولې مرو ته رارسېدلي، خو دې د لاسه کنه د هر طرف نه راګیر شو. اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، د برې نم دشمن راغی، د کتې نم دشمن راغی، او د هر طرف نه مؤمنان هغه راګیر شو. غم د لاسه د هغوی زړونه چې د هغه مرو ته رارسېدلي وو. وزلزلوا زلزالا شدیدا، الله وی د سختو یو زلزله پرې راغلې وه په مؤمنانو باندې، دومره سخته پرې راغلې وه چې حذیفه بن الیمان رضی الله عنه په باره کې راځي، د کوفي یو کس ته تپوس وکړو، وی یا ابا عبدالله رأیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم وصحبتموه، تاسو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی هم دی، ملګرتیا مو سره کړې ده. هغه چې یا ورواره نو هغه چې تاسو به څه کول، لکه څنګه طریقه وه ستاسو. هغه ته تفصیل بیان کړو، نو بیا ورته دا خبره وکړه، وی زه به تا ته ورواره څه خبره بیانوم چې موږ څومره سختي تېرې کړي دي او څنګه ناشنا سختي به موږ باندې راغلي دي. والله لقد رأیتنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالخندق، که هغه ورځ دې موږ لیدلی، د خندق هغه ورځ کې دې موږ لیدلی وی، نو د مؤمنانو باندې ناشنا حالات او امتحان د الله طرف راغلی وی، د هر طرف مؤمنان راګیر شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آواز کو، من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک به پاسی او لاړ به شي او دا دشمنان به وګوري چې څه کوي او بیا دې واپس راشي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی که چا دا کار وکړو نو اسأل الله ان یکون رفیقی فی الجنه، زه الله ته سوال کوم چې الله په جنت کې زما ګاونډی کا. واوره یعنی دومره غټ انعام پې ملاویږي، او مخامخ چې دا کوم خلک دي دا صحابه کرام دي، دغه اوچت مسلمانان دي چې د دوی نه اوچت مسلمانان نشته په پیغمبرانو نه بعد. سوی فما قام رجل من القوم، نو په موږ کې هېڅوک پانسید، ولې من شدة الخوف، یره ډېره زیاته وه، وشدة الجوع او ډېره زیاته لوږه وه په موږ باندې، وشدة البرد او جمع ډېر سخت و. د درې خبرو د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا شرط هم ولګاو چې چا دا کار وکړو الله به له څه ورکوي، جنت کې ګاونډیتوب زما سره، خو په موږ کې ورواره څوک پانسېدی وی. دومره لوږه په موږ باندې راغلې وه چې زموږ د بدنونه کمزوري شي او څه طاقت موږ کې نه و. هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لاړ دي شي او بیا دې راشي، په دغه بدن کې د طاقت د کوم ځای راولي؟ سخت جمع او درېیمه دا چې سخته یره مخامخ د مشرکانو 10,000 فوج او شاته یهودو چې دیم لوزمات کو بنو قریظه، ناشنا حالات راغلیو په مؤمنانو باندې. ځکه خو الله سبحانه وتعالی دغه مؤمنانو له د اوچت مقام ورکړی او د جنتونه ول ورکړي، ځکه چې د الله دپاره ډېر څه کړي، د الله دپاره ډېر صبر کړی او د الله دپاره قربانیانې ورکړې. مونږ په جمعې کې د سحر منزله نشو راتلی، او یو قوم په جمعې کې سره د لوږې او دومره غټ لښکر سره جهاد کوي او حالات هم د غربت. په دغه ټیم کې د منافقانو منافقت څومره ښکاره شو. منافقان هم ویرېدو که نه، هغو خو ظاهره کې ځان ته څه وایي
مسلمانان وغوی لاړو موږ دم تباه شو. او کان محمد يعدنا ان ناكل كنوز كسرى وقيصر واحدنا اليوم لا يامن على نفسه ان يذهب الى قضاء حاجته. او يدخل لوزونه کول چې د قسرا او د کیسر د کسرا او د قیصر هغه خزانه به تاسو اخلي. او نن منګه په دومره یری کې چې او د سماتی له بهر ته نشو وته چی شو غل وزونه وي. الله په قران کې دا خبره ذکر کړې ده وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. او کله چې منافقان وي او بزرونو کې چې بیماری او هغه دا خبره کوله ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لوز نو کړه موږ سره الله او د الله رسول مگر یو دوکه و دروغ وي. دا فائدې د ذکر کما ته به د دینداری په دینیت نه کې چې زه به دیندار شم الله به مال سم ډیر مال لاکي او الله به مال خسته ژوند راکړي په دنیا کې. ډیر خلکو دینداری ګوره دې د پاره نو ځکه چې بیا کله دیندار شي او هغه فائدو ته ملو نشي کوم دنیوي فائدې چې دی غواړي هغه دینداری پری دی بیا را واپس. حالانکه زره ته دا وایم ډیرو کسانو موږ ته ټلیفون نه کړی دی ویلي دی ملو شوی چې مخکې مې مالی حالات ډیر خو کله چې بی دین شوم چې دیندار شي مالی حالات مې خراب شي. دا ګور امتحانونه به د مې راځي دینداری څخه کب خو نه لري چې ته به دیندار شې او د اسمان نه به د سرو زرو باران راوري. ته به دیندار شې او به ته به امتحان راځي بیا به دې پته لګي چې اوس ته به څومره اوبو کې دا خبره دې رښتیا ده او که دروغ ده. منافقان خو الله په سورة البقره کې ذکر کړی دی. دوی هغه مثال ذکر کړی دی چې لکه یو کس چې اور لګولی چې څومره رڼا دومره پکې رواني او چې تیاره شي ودرېږي. مطلب دی چې کله دوی په دین کې فایده نه نو بیا دیندار مسلمانان دي او چې کله به سخت راشي نو بیا دې څه شي بیا شاته شي. اوس که دا چې ته مال غنیمت تقسیمېدی په مدینه کې نو یهود منافقان به پکې حصه اخیستی که نه ټول ناول به دوی ولاړ د ټولو ناول به دوی ولاړ. خو چې کله په مدینه باندې حالات سخت شو او داسې منافقان نن سبا زموږ په دې زمانه کې هم ډېرې زیات دي چې کله داسې فایدې والا دینداري نو به دی به مخکې کېږي ته به چې دا سم چېرته د شیخ الاسلام ابن تیمیه نوسی دی او که معمولي سخته پکې راله بیا به په دوربین کې مو وینئ. دا منافقان رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې اوس ابن قیضي چې دی د بنو حارثه ابن الحارث خاندان نو یا رسول الله راغ ان بيوتنا عوره من العدو فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة نخشى عليها السرقة. یا رسول الله زمون کورونه خالدی سړی بکی نشته داسې نه دشمن ورننوځي او غلاتي وکي ته موږ له اجازه راکړه موږ به کورونو ته لاړ شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې به څوک راتو اجازت به وخته به ته ځه. الله ایتونه نازل کړو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ یو ټولګي پکې دا وویل یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. اے مدینه والو نشي کولای واپس شي وي. دا منافقان خبيثان به دې لپاره ګرځي. یو خو حالات دومره سخت په مؤمنانو باندې راغلي په منځ کې به دوی ګرځېدو او چې دې څه به میلاو شو د مؤمنانو سره نشي کېدی. ګوره لس زره پوج دی شاته یهود بنو قریظه تاسو لیوني یې که څنګه. دا د منافقانو همیشه صفت دی که نن دی او که سبا دی او که پرون دی چې دوی کوشش دا کوي چې مؤمنان څه شي مؤمنان کمزوري شي او ذلیل شي. اوس نه جنگ کوي نه خرچه لګوي تختیم د میدان نه الټه پکې لګیا دي مؤمنان هم کمزوري کوي. او بعضو پکې الله وی دا خبره وکړه یو ټولګي خو پکې راغی وی پیغمبر ته وی چې ان بیوتنا عورا
یا رسول الله زمون کورونه ښکاره پراته دي دغه شان ښکاره مطلب یعنې څوک پکې نشته زنانه دي او ماشومانان دي موږ له اجازت راکړه موږ ځو الله وی وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا الله وی دروغ وی کورونه ښکاره نه دي او دروغ وی کورونه خالی نه دي خو دوی تښتېده غواړي په اصل کې دوی د جنگ نشي کولی دوی د جهاد نشي کولی دا د دوی حال دغه شان حدیبیه غ صلح رابشي هلته هم دوی مکې ته لا نه وړو یریدو د قریشو خو چې کله واپس رالو نو بیا ورته ولاړو مال غنیمت دپاره موږ به تا سره یو شغلتنا څه ناشنا عذر الله د دوی ذکر کړی دی وی پیغمبره که ته لاړې د مکې نه واپس مدینې ته صلح حدیبیه خبره نو دوی به په تا پسې راشي څه به وایي الله ته خو د روانه وخت پته ده که نو دوی به تا ته وایي شغلتنا اموالنا یا رسول الله موږ مصروفه کړي وو زموږ مالونو او زموږ بچو بس کورونو کې کار و پلانې شو فاستغفر لنا زموږ دپاره بخانه وواړه نن سبا چې دی بعضو ته ووایي دینداري ولې نه کې بس دعاګانې کوه زموږ دپاره زه به ناست یم ستا دپاره به دعاګانې کوم ته به څه کوې بس شغلتنا اموالونه موږ خو د مالونو او د بچو مصروفه کړي وو ګرځه مزي ما ټیکه اخیستې دعاګانو زه به ستا دپاره دعاګانې کوم چې ته جنت ته لاړ شې او په جنت کې معمولي جنت نه جنت الفردوس ته لاړ شې نور عالم پوه شو دیندار پوه شو دین پوه شو موږ به بس د خپل کارونه کوو خپله دنیا به کوو او په آخره کې به د دیندار ورته وایي جي د دعاګانو درخواست دی دغه شان کار هغوی وکړو نو دا په مؤمنانو باندې ډېر سخت حال شو په منځ کې به کې دوی هم لاړو ووتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا حالات ولیدو او په خپلو ملګرو باندې هغه پوه شو چې ملګري غم کې دي سوچ کې دي فکر کې دي ورته ووایي والذي نفس محمد بيده زما دا اعلان وی دا خبره واورئ په هغه رب مې د قسمي د چا په لاس کې چې زما ساده لیفرجن عنکم ما ترون من الشده دا سخته به الله ختمه کي ګورئ وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا او زیره دل در کومه منگ بگوره د کعبه طوافم کو یعنی هغه وخم را روان دي خوشاله ولي وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة الله بزما پلاس او زما پلاسونو کې به الله ما ته چابیان را کوي د کعبه ده وليهلكن الله كسرى وقيصر الله به کسرا او قیصر روم او فارسم ختمي ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل او دغه دوم ملکونو د خزانه به ټول الله بلار کې دی دې سره مؤمنان بیا واپس هغه جذبه کې رالو خوشاله شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره قسم وخوړو چې دا سخت به الله ختمه کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلمہ ابن اسلم رضی الله عنه ولېګو 200 کسان یې سره ولېګل او بل طرف ته زید ابن حارثه رضی الله عنه ولېګو دغه سره 300 کسان ولېګل وی تاسو به د مدینی چوکیداری کوئ ولی ځکه چې اوس دوی یریږي په زنانو باندې په ماشومانانو باندې د چا نه د یهود بنو قریظه نه ځکه چې خبیثان خودن نه دي نو تاسو لاړ شئ او تکبیر وایئ په مخ الله اکبر وایئ چې دوی یره کوي چې وایي سړي ګوره دوی دلته دي او کورونو کې دننه چې کوم خلک و هغه په یو ځای به نه وده کېدو بعض به ویښ بعض به وده و چې بیا به غوره پاسې نور به وده شو دې یریدو داسې نه چې بنو قریظه را باندې حمله وکړي هغه وخت کې یو ناشنا واقعه دا راله صفیه بنت عبدالمطلب رضی الله عنها دا د رسول صلی الله علیه وسلم ترور ده هغه وایي
وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خندق لاړ جعل النساء والصبيان في اطم، نو زنانه او ماشومانان په کورونو کې پاتې شو. وكان معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه، او حسان بن ثابت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شاعر اغم د دې زنانه او ماشومانانو سره. بعض علماء د دینه د فائدې راوستي دا اگر که بعضو په رد کړي چې حسان ابن ثابت رضی الله عنه کې دا بیماری او چې هغه به یریدو. دا طبیعي په انسان کې دا زړورتیا نه ده او دا بدري دا ګوره د الله اوچت نعمت دی ګوره، او دا طبیعي په انسان کې چې یو سړی یریږي که نه بزدلې دې کې ځان ډېر هم زړور کې خو نه کېږي. او یو نیم سړي ته به حیران شي دومره زړوري په هر شي ورځي. د الله یو خاص نعمت دی چې الله یې چاله ورکړي. او په دې بعض نیم باندې چې مذاقي پټاخې راواچي نو پته یې نه لګي چې کوم ځای ته لاړ، دومره یې رندو کوي. او یو نیم به په بمونو کې او په ډزو کې او په دې کې به ولاړ. حسان بن ثابت رضی الله عنه کور کې د زنانو سره او د ماشومانانو سره وی چې فمر بنا رجل من یهود، د یهود یو کس تیر شو نږدې بالکل. نو هغه وی زمونږ د دې قلان او د دې کور نه تاویدو را تاویدو، او موږ ته خو پته لګېدلې و چې بنو قریظه له وزمات کړی. اوس موږ سره څوک نشته چې پاسي په دې کس پسې. ورسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون فی نحور عدوهم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانان خو دشمنانو ته مخامخ ولاړ دي، خو دلته نشته. او کدی خبر شو چې د زنانو سره او د ماشومانو سره څوک نشته، به زی خبر به ورکی د نور يهودو له، او په موږ باندې به حمله وشي دغه طرف نه. وی موتی چې یا حسان یا حسان ان هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، تخوینی چې د یهودی د دې کور نه تاویږي را تاویږي د دې قلانه، او زه یریږم دې به دا خبر ورکي یهودو ته. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او دغه ملګری خو مصروف دي. فانزل الیه فاقتله، بس په دې بس کوشه ومړی کا. هغه ته یغفر الله لك یا ابنه عبد المطلب، اے د عبد المطلب لور الله دې توبه. والله لقد عرفت ما انا بصاحب هذا، خلت پته اذا کار زنی شم کول. نو بس وی هغه صفیوی چې کلمات د پته ولګید چې دې دا کار نشي کولای، نو ما د ځان نه صادر تاو کو د سړو په شان. او بیا وی یو لرګي پروتو په کور کې، یو صوباله پروتو، او راکوش مو هغه مې ځان سره راغستو، او ناسا په مې به دې ککرې باندې وو. نو اگر پریوتو په دغه ځکه مردار شو. د دغوی زنانه وی ها د سړو قصو خو پرې د زنانه وی. یو ما بیا حسان ته وی چې یا حسان انزل الیه فاسلبه، لاړ شه بس دا د اصلحت رواله. فإنه لم يمنعني من سلبه الا انه رجل مات دار سره غستو د سړی دی، د بدن سره به ملاس لګي، یعنی مات د هر سره غستو. وی اگر ته وی چې مالی بسلبه من حاج زما دغه اصلي ته ضرورت زینره له مس سړی ته پاتې شو. دا به کې ناشنا واقع رااله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کوشش وکړ کله چې دا حصار وګت شو، د ورځې ډېرې شو، او په مسلمانانو باندې سخت او لوګه او جمع هم ډېرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې چلو کو چې په عیینه ابن حصن پسې او حارث ابن عوف المری پسې، دا د غطفان قبیله مشرانو کوم چې د بهر نه غطفان دا غټه قبیله راغله، سکسانی پسې ولېږل. یا اراده کړې و چې به دوی به سکسان لېږم، او دوی ته به دا وم چې تاسو واپس شئ او د مدینې 3 حصه فصل د ستاسو شو. د مدینې 3 حصه فصل 3 حصه فصل د ستاسو شو، او تاسو واپس شئ، او تاسو سره چې کوم ملګری راغلي دي هغه واپس کړئ. بس هغوی تیار دي ته وی سید
کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سعدین پسې لېږل، سعد بن معاذ او سعد بن عباده، وي تاسو لاړ شئ خبره به ورسره وکړئ. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی نه مشوره واخیستې، وي سم خیال له دې باره کې چې دوی له د مدینې دا دریم فصل درېیمه حصه فصل به ورکړو او دوی به واپس شي سره د دې ملګرو، نو د مشرکانو دا عادت به کم شي. نو دواړو دا ووایي سبحان الله څه ناشنا مؤمنانو، وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره امرا تحبه فنصنعه ام شيئا امرك الله به لا بد من العمل به ام شيئا تصنعه لنا. درې خبرې دي. یا رسول الله دا خبره ستا که خوښي نو موږ به وکړو، او یا که الله امر کړی نو بیا خو به خوا دې خوا نه کېږي، بیا خو به لازم کوو، لاړ به شو خبره به ورسره وکړو، او که نه زموږ دپاره یې کوې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي بل شیء اصنعه لکم، زه خو ستاسو دپاره وایم، ځکه چې عرب ټول را جمع شوي دي، یو موټی شوي دي ستاسو خلاف، وکالبوکم من کل جانب، او د هر طرف نه په تاسو ګزارونه کړي دي. نو ما دا غوښته چې د دې مشرکانو دا زور او دا عدد او دا طاقت لږ کم شي. نو په دغه ټیم کې سعد بن معاذ رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله قد كنا ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان. یا رسول الله منګه او دا خلق دا غطفان دا قبیله چې ته دی منګه او دوی پوخا یو حالو، منګم د بوتانو بندگی کوله، دویم د بوتانو بندگی کوله. لا نعبد الله ولا نعرفه، نمنگ دا اللہ بندگی کولا نم اللہ پیجندو. خو یا رسول الله هم لا يطمعون ان يأكلوا منها ثمرة الا قرا او بیعا. خو یا رسول الله پاو وقت کی گوره بدوی کی دا مجال نو چی دا مدینی میوے خوڑلے الا بدو طریقو سر، یا چی با ملمانی شو منگ سر منگول میورا ویستا، یا دا تجارت پا باب کی بیران میوہ غستا اغسطل خرسول. افحین اکرمنا اللہ بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وبه نعطيهم اموالنا. یا رسول الله نچ وس الله موږ له عزت راک مسلمانان شو او تم پیغمبر او تر سره وس بدوی له مخبل میوي ورکو. په هغه ټیم کې زموږ نه د خړلې، حالکه موږ مشرکان او دوی مشرکان، نن چې موږ مسلمانان یو الله موږ له عزت راکو، الله موږ له عزت راکو، نو وس بسکو دوی له خپل میوي ورکو. والله لا نعطيهم الا السيف، موږ به نور کو دوی له مگر توره د توري گزارونه د دوی انتظار کوي. ولې موږ د دوی سره صلح کوو؟ پسې چې صلح کوو او ویلي دا لزر لښکر دي که ځان سره نور هم راولي را دي ویلي د ایمان او جذبو دغه ځوانانو د سعد بن معاذ او د سعد بن عباده رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته بدی وی ځکه چې دا یو د اوس خاندان مشر دی او دا بل د خزرج، او په دې کم عمر کې دوی د خپل قبیلو سردارانو مشرانو. زه بار بار د ملګرو ته دا خبره کومه چې دا صحابه کرام او دا پوخانی خلک بالکل عمرونه به کوو او د قوم سرداری به کوله، د علاقې سردار به په جنگونو کې به امیرانو، او زمونږه لکه په دې ټیم کې د سعد بن معاذ رضی الله عنه عمر به تقریبا 14 کاله و. په دې ټیم کې د 14 کالو عمر کې یو سړی ځوان دی، دا خو بالکل سره ځوانۍ کې دی، او په هغه ټیم کې هغه د خپل قبیلې سردار او مشر و. زمونږ د 14 کالو هغه ته خلک وایي دا ماشوم دی، غریب لاسري دی نه دي. د 14 کالو سړی ته هغه باره کې ویل کی دا د سنه خبر دی، په ځان کې داسې صفات پیدا کړي، په ځان کې داسې صفات پیدا کړي چې الله سبحانه وتعالی په کم عمر کې تا ته داسې عزتونه درکړي او د خپل قوم او د خپل مسلمانانو په کار راشي. بار بار دا خبره ما تاسو ته کړې ده چې ژوند هغه ژوند دی
چې سړی به کې د مسلمانانو او د خپل قوم او د خپل ملک خدمت وکړي. دا ژوند که تاسو وایئ چې ژوند دی چې موږ ډوډۍ خورو بچو له ګټو، نو دا ژوند څاروي او ځناور هم تېروي، هغوی هم خپلو بچو له رزق راوړي او په خپله خوري او خېټه ډکوي او به شهوت پوره کوي. کوشش وکړئ چې داسې ژوند تېر کړئ چې څه پکې وکړئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کله د هغوی سره مشوره وشوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په آخره کې وی فانت وذاک، نو بس بیا صحیح ده چې تاسو دا مشوره ده چې نه ورکوله دا میوه، نو بس صحیح ده، ستاسو په خبره باندې عمل شو. په دې ټیم کې مشرکانو په یو وخت کې مشرکانو دا کوشش هم کړی چې په دې کنده باندې له پاسه راواوړي. د قریش سره مشهور شهسواران راغلي، په هغو کې یو عمرو بن ود، عکرمه ابن ابي جهل، او دغه شان هبيره ابن ابي وهب، او نوفل ابن عبد الله، ضرار ابن الخطاب. دغه مشهور شهسوارانو د قریشو سره دوی رالو داسې څنګه غونته کې ځای وکتو او په هغې کې به د خندق باندې دوی راواوړېدو. چې څنګه راواوړېدو، نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه او د هغه سره یو څو مسلمانان نورو، دوی وله مخې له ووتو، لاره یې ورته بنده کړه چې دننه رانشي. عمرو بن ود دا د دې مشرکانو سره و، خو د سخت جنګجو سړی و او ډېر تکړه انسان و، او دا به ډېر عجیبه خبره وي. داسې قریش کې مشهور نه و، دی په عربو کې مشهور و چې د ده سره مقابله کول مرګ له دعوت ورکول دي. خو دا به عجیبه خبره وي، تاسو به حیران شئ. په دې ټیم کې د ده عمر لسکم 100 کاله و، 90 کاله چې ورته وایي 90 سال. په دې ټیم کې د ده عمر لسکم 100 کاله و او د مقابلې له راغلی و. د بدر په غزا کې دی د مشرکانو سره و، خو احد کې نه و راغلی. بیا چې کله د خندق د جنګ شو، هغې له دی راغی او داسې نښې یې ښودې وې په خپل بدن کې، داسې علامات یې لګولي وو چې خلک ما د لرې نه پېژني چې دا عمرو بن ود دی. اواز یې وکړو، من یبارز، ما سره به څوک مقابله وکړي. دا اوس د عربو شهسوار دی، د قریشو نه ګورئ ښه، وایي ما سره به څوک مقابله وکړي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې دی یو ځوان هلک و، هغه راپاڅېد وویل یا رسول الله انا له یا نبی الله، زه د ده د مقابلې دپاره یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه، فانه عمرو بن ود، پیژنې سړی عمرو بن ود دی. هغه په دویم پیر بیا آواز وکړو، وایي څوک به ما سره مقابله وکړي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه بیا راپاڅېدو، وی انا له یا رسول الله، زه به ورسره مقابله وکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کښېنه علي فانه عمرو بن ود، عمرو بن ود دی، دا څوک دی؟ په دریم پر هغه بیا آواز وکړو، من یبارز، څوک به مقابله کوي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه بیا راپاڅېد، انا له یا نبی الله، زه یم یا رسول الله، زه به د ده سره مقابله وکړم. فاذن له النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اجازت ورکړو، واعطاه سیفه، او خپله توره وله ورکړه، وعممه، او پټکې تیم چاپېره کو، دی وی اللهم اعنه علیه، یا الله د ده مرسته وکړي، زوروري کې په عمرو بن ود باندې. چې کله مخامخ شو، نو دا شعر یې وی او ملاو شو سره وی لا تعجلن فقد اتاك مجيب صوتك غیر عاجز، تعدی مه کوه، چغې مه واسې، کس ته پسې راغی ستا خبره یې ومنله، او داسې کس ته پسې راغی غیر عاجز چې ګورې عجزه نه دی، کمزوری نه دی. عمرو بن ود ورته آواز وکړو، ومن انت، ته څوک یې؟ وایي زه علي بن ابي طالب یم. عمرو بن ود ورته ویلي عندك من اعمامك من هو اسن منك،
ستا خو په دې قریش قبیله کې ستا ترونه کېږي شتي ډېر شی د سره دي مشران دي دغه راوباسه وان اباک کان ندیما لی او ستا پلار خو زما سره ملګرتیا هم په سفرو کې پاتې شوې وه یعنی ابو طالب یې ورته یاد و ابو طالب او زما وی په بعضو سفرونو کې ملګرتیا هم شوې وه نو ته غلی کښېنه وړوکې ځوانې دا ستا په دې خاندان کې نور هم مشران شتي هغه راوباسه فلا احب قتالک زه نه غواړم چې تا سره جنګ وکړم علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وی اے عمرو تا خو आवाज کړی دی چې څوک دې راوځي او زه راوتی یم مقابله ده که هغه زمان سره ده او که زمانه مشر سره ده خو تا د مبارزې چیلنج دی ورکړی بیا ورته هغه ده ووی علي رضی الله عنه وی زه تاله دعوت ور در کوم د الله طرف ته د اسلام طرف ته نو هغه ورته وی زما هېڅ ضرورت نشته دی ته عمرو ورته ووی فإني أدعوك إلى النزال بس زه تاله علي رضی الله عنه بس بیا زه زم تاله دعوت تر کومه چې جنګ به کوو هغه ورته بیا وویل واره زه نه خوښوم چې تا سره جنګ وکړم علي رضی الله عنه ولكن والله أحب أن أقتلك زه خو دا خوښوم چې تا سره جنګ وکړم په دې خبره باندې هغه راګرم کو او بیا عمرو بن ود د خپل اس نه راکوشو د خپل تورې راوویسته او په دې توره باندې د خپل اس وموو هغه اس یې راغوځار کو او بیا د علي بن ابي طالب طرف ته نږدې روانو د دوی په منځ کې ډېر ګزارونه شوي دي او ښه زورور ګزارونه شوي دي او په آخره کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو داسې ګزار ورکو چې هغه د په دې سټ باندې ولګېدو د هغې د لاسه راولیدو او دا ډېر غټ سړی و د بدن نه ځکه سیرت کې راځي چې کله دې راولیدو نو وثار العجاجو دا دوړې داسې والوځي دا دوړې والوتې وکبر او علي بن ابي طالب رضی الله عنه تکبیر وی الله اکبر وی مسلمانانو ته پته ولګېده چې سړی مردار کو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او دا مخ یې پړقېدو او یا رسول الله زیری در کومه چې عمرو بن ود مردار شو د عمرو بن ود د مردارېدو سره د هغه سره چې کوم مشرکان راوړېدلي وو د یو څو چې ما د نومونه ذکر کړو هغه هم ویرېدو ولاړو واپس وتښتېدو نو د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د شجاعت او د بادرۍ دا یو واقعه وه خو دلته یو فایدهمنه خبره ذکر کړمه شیعګانو روافضو دا خبره داسې مشوره کړې ده د علي بن ابي طالب رضی الله عنه د شجاعت او د بادرۍ په باره کې چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه زیات بادر انسان و والعیاذ بالله علي بن ابي طالب رضی الله عنه په شان که په زرګاو په سونو راولي کنه خو د دوی د بادرۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادرۍ ته نه رسي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادرۍ او شجاعت دا د علي بن ابي طالب او هر صحابي چې یادې د هغوی نه زیاته وه نو موږ د علي بن ابي طالب رضی الله سره محبت شتي خو دومره محبت ورسره نه کوو چې د پیغمبر مقام ته رسو او نه ورسره دومره محبت کوو چې د پیغمبر هغه بېعزتي پکې وکړو یا د هغه د شان کمی پکې وکړو نه دا خلک ګوره موږ نه خفه دي شیعګان د سنیانو نه خفه دي وی تاسو چې دی آل بیت نه منئ لکه علي بن ابي طالب او حسن او حسین او دغه رانه خفه دي مقلدین د فقهي مذاهبو هغه رانه خفه دي وی تاسو امامان نه منئ زه دا ویمه شیعګان زمونږ نه خفه دي وی تاسو اهل بیت نه منئ موږ اهل بیت منو که نه منو ولې بیا دوی زمونږ نه خفه دي چې موږ یې منو دی جواب دی منګه منو خو دسی نه منو لکه څنګه چې دوی مني نو ذکر نه خپه دي منګه وایو علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره محبت د ایمان نښه ده او د علي بن ابي طالب سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور والو سره دشمنی د منافقت نښه ده خو بیا دا وایو
چې دوی له هغه مقام ورکې کوم چې ول الله ورکړی دی، نه به د پیغمبر درجې ته رسي او نه به د الله درجې ته رسي. او ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان دا غوی بیزتی بنه کوي دې دلاسه چې تر دوی عزت کوي. د قشان د نور یاران خپدي وی تاسو امامان نه منئ، نه وی ته موږ دا وایو چې موږ امامان منو، خو دې سي نه منو لکه څنګه چې تاسو منئ. تاسو خو دې سي منئ چې بس دا یو براټینګ کې او د خبرې د الف نه د یا پورې ټول برابر دي، او که د قرآن او حدیث په مقابله کې د خبره راځي قرآن او حدیث پرې دا د خبره منه، دې څه کوئی نه مني. موږ منو خو دې سي منو چې زمونږ امامان دي د څلور او نصیب دا نه دي، په دین کې نورم ډېر امامان دي، دا ټول زمونږ امامان دي. او د چا سره چې دلیل دا خبره به منلې کېږي، او د چا سره چې دلیل نه دا خبره به سره د احترامه او سره د هغه د قدره خبره به پرېښودی کېږي. په دې طریقې سره موږ منو. په دې باندې په دې واقعه باندې به درس ختم کو، او انشاءالله پر روان درس کې به دې ځینې شروع کوو چې بیا کله چې د عمرو بن ود مردار کړی شو، نو د هغې نه بعد بیا نوفل بن عبدالله مردار کړی شوی، هغه په څه طریقه باندې مردار کړی شوی. بیا د یو صحابي واقعه به پکې بیان کړو چې مار وجلی و، هغه صحابي څنګه وجلی شوی او مار ولې وجلی و، او بیا پای کې د بعض نور واقعات چې خندق کې ناشنا واقعات را پیښې شوي دي هغه به بیانو. نتیجه د جنگ به څه وه په آخره کې دا ټولې خبرې به پر روان درس کې بیانو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.